دا تاریخي پس منظر و که تاسې په یاد وي موږ تاسې په بخاري شریف کې ویلی حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه اراده وه د کعبې مبارکې د نوي جوړولو ځکه په هغه جنګ کې دیوالونه درز شوه په منجنیق وارونه چې په وکړه دیوالونه پردې مبارکې وسوې خلکو نه ورسره منل چې صرف ترمیم وکړه ده ویلې نه ترمیم نه دا به د سره جوړوو ځکه کور چې دومره درز شي هغه څوک په هغه اکتفا نه کوي مثلا مو اوږده ویلې وه خو ده د دغه دپاره حدیث ده ته معلوم و خو چې شاید د باندې نه موجود شي چې خلک بیا په ده باندې بدګمانه نه وي حضرت اسود ام المؤمنین شاګرد ده هغې ته به ډېر ورتلو نو حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه حضرت اسود ته وی حدثني حدثني نه حدثني بما كانت تقضي الیک ام المؤمنین ما ته بیان که هغه څه چې حضرت ام المؤمنین تا ته بیان کړي دي د کعبې مبارکې په باب کې هغې ما ته داسې ویلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم که تاسې بخاري کې یاد وي چې ده ورته ویلې چې بعضې مې یاد دي ویر دي ویلې هغه فتحه به زه درکوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویلې که د تا قوم حدیث العهد بالجاهلیت نه وای نو ما به دا کعبه مبارکه ړنګه کړې وه په بنا د ابراهیم علیه السلام به مې جوړوه او دروازې به مې دوه ورکړې وې د مځکې په سر چې د یوې دروازې نه خلک ورته راننوتی په بله وتی یو مشرق جانب ته یو مغرب جانب ته نو خلکو ته به په د دخول کې سهولت و پاس ختلو مشکل به نه و او کعبه به هم ټول په بنا د ابراهیم علیه السلام جوړه وه ځکه یې وویلې چې نبي علیه السلام دې ته وویلې چې خانه کعبه مبارکه کې دغه حصې هم د کعبې ده خو غایت ما فی الباب خلکو ته روپۍ ورکمې شوې چې دا کمه یې کړه دې ورته ویلې ښه نو ته یې ولې نه جوړوې ده ورته ویلې زه په دغه ډارېږم کله د مصلحت دپاره جایز کار دې پرېږدي چې فتنه تر پیدا کېږي جایز کار دی وي خو چې فتنې خطر و مستحب کار دی وي چې د فتنې خطر و هغه دې پرېږدي دلته د فتنې خطر و دلته به خلک بیرته مرتد شي چې دا خو د موږ هغه خانه کعبه چې پلرو جوړه کړې ده هغه یې بیرته ړنګه کړه حضرت عبدالله ابن زبیر چې دا حدیث په خلکو واوروه نو پس د هغه نه چې خانه کعبه یې جوړوله اعلان د بنیاد یې راویست دا خو سیلونه راغلي و دا مځکه یې ډکه کړې وه هغه حتیم شریف کې بنا د ابراهیم علیه السلام ښکاره شوه ګردې ګردې تیږې وې دیوال یې دیغه ویلی و نو ده هغه خانه کعبه لویه کړه حتیم شریف هم کې را داخل کو او دوه دروازې یې ورکړې یوه شرق جانب ته یوه غرب جانب ته ودرېږه څلور شپېته نه تر 83 پورې خو حکومت حضرت عبدالله ابن زبیر په حرمین شریفینو راغی که نه تاسې که په یاد وي اوږد بیان م کړی و 83 نه بعد چې بیرته بیا د حجاج په واسطه باندې دی شهید شو چې عبدالملک ابن مروان حکومت راغی نو خانه کعبه یې بیرته ړنګه کړه بیرته یې په زړه نقشه د قریشو جوړه کړه وروسته عبدالملک ابن مروان ته چا دا روایت ویلی چې خو نبي علیه السلام داسې ویلي وه زه هلته ارمان کوه کاشکې چې نه مو وای ړنګه کړې حضرت امام مالک صاحب ته بیا پاچا د وخت وی که زه یې اوس بیرته جوړه کړم په هغه زړه طریقه باندې د حضرت عبدالله ابن زبیر څنګه وي ده ورته ویلې د خدای دپاره د خانه کعبې نه ملعبه مه جوړوئ چې هر پاچا راځي نوې نوې نقشې پکې جوړوي یو به یې ړنګوي بل به یې جوړوي نور خانه کعبه مبارکه په خواني تعمیرو په لحاظ باندې 10 وارې جوړه شوې ده 2000 کاله د آدم علیه السلام د پیدایښت نه مخکې ملائکو جوړه کړې ده 2000 کاله مخکې طوافونه یې په کړي دي بیا آدم علیه نبینا علیه السلام جوړه کړې بیا خو د هغه هم 1000 کاله عمر و بیا د هغه زمانو جوړه کړې ده